10 کیلو بوره راکړه 15 کیلو غوړي ورسره راکړه تورې پاڼې او شنې پاڼې هم راکړه څه په ژمه ژمه سره راکړه وای دا توانه څه تر چلیږي مالک مکان پیدا کړی وای خبر مې سره کړی وای د دې فارغه کړی وای کرا په دا توان کې نستل وای ګراک ما جبه جوړ کړی ګراک هم پوښتې واه وای مالک مکان به وای نو مر بس خبر بر سره وکم چې ګز دې څه وای حاجی صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. سړی مشهور څنګه چې جوړه په خیر یې؟ شکر دی رب راضي. خیر دی شکر دی چې دغه توان د پرچون ستاري هاي مخ پرچون کو وز ما دي خیر ولې ماشاءالله دا خو ډیر ښه چلی ډیر ښه تونداري ده و یاره دغه دوه کال سمې د غالخوانو تور کړی دی ماشاءالله ډیر مهنت پر کې درې څلور ورونه دي سوا نو ما دا څو کرایه درکې څو اډوانس درکې دا ولې خیر ته ولې بشته دي کسه کې وشته نه کسه وک ها دا لاس لا اډوانس راکړي 5000 روپۍ د میاشتې کرایه راکړي شکر دی شان چې ګسه دی وکي زه ته د 10 لک اډوانس درکم 8000 کرایه درکم د اطفال ماته نه کرایه په څه وای 10 لک اډوانس 10 لک اډوانس درکوم 8000 کرایه درکوم د اطفال ماته راکړي خالق نه به کرایه سره پښتو ده صحیح ده ټیک نو دې سره مجلس کوم په ورځ به تا ته حال در کوم واسطه پیسې برابرې که زه به دې فارغه کوم واسطه به راشي د خپل دکاندارۍ نو څو ورځې بعد راس بعد درې ورځې بعد ټلیفون در کوم نمبر راکړه زه به ټلیفون در وکم یا ټلیفون ضرورت نشته زه دې سره مجلس کوم سبا د لې راسه بس خپل دکانداري شو خپل مال ولا سم ان شاء الله ورحمه ما زید خلیقی به نزور تو سید وڅ خدمت بس اشنه چي که ما راغوس الله خوشاله کومنن بس سبا راسه که خدای سم سبا در اعظم دکانداري بیا به کرایه پر چی هم راکه پیغام چې زه دونه کرایه او اډوانس در کوم نه کرایه نه در کوم سید ټیک ده ورسه ما ته مهنت معلومیږي ولا دا ښه چانس دی د 8000 روپۍ 8000 کرایه 10 لک اډوانس چې راکې د خپل کار برابر دی نو 10 لک به ته ورکم په 10 لک به کاروبار شو السلام علیکم. وعلیکم السلام. زیاده جوړ په خیر څنګه خیرات جوړه برابر دي به څه دی ور د خیرات الله مهرباني شکر ته څنګه الحمدلله خیر شکر بیت برابر دي یو خبر هم درته بدل واخه یا نیچ سم یا کور الله به اخلاص یا کور ودل بس نن یو خبره در راوړې و مال دته به وای چې دا ډیر وخت سره تیر کړی دي د ازمات پلان بر خالی کې زه خپل دکان ما دوا کال پر تیر کړی دي مو کامیاب کړی مې دي ته اوس واره خالی کې ما دوا کال دې ګدر ځای کړو کته د بچان د پاره غواړي خوستاده خدای رزق کې کته د بچان د پاره نه غواړي هغه د خدای رزق نه کوي بای ما خو د تاسو خطا استله ما خو تاسو رښتیا نه دي لیکلي زما زید کې زه چا تر کوم کې ځان د پاره غواړي خو سید کې بل پاره غواړي نو ځکه د ځان د پاره غواړي کې تر چا د پاره غواړي د زما زید دیو رزته ته تیم در کوم د زما زید بخلی کې سلام علیکم دکاندار. او وعلیکم السلام. څنګه خیراتي چې ول د مخ په خوا واړو یا د غي اجي صاحب د غي چیرې دوی میاش خدای بيدار کې دي ټال د دکانداري زکوم 8000 روپۍ کرایه در کوم 10 لک اډوانس در کوم 10 لک اډوانس راکړه 8000 روپۍ لم تیر میاش کې نه درستول ټال د ما سره ور پینې ته د کرایه ونور کې د دوه میاش کرایه زر پاته اجي صاحب کارونه دی ولر دی ولکه یو د دوی کې ګرد ورځ ولاړ یا صفایان کو یا مچان بس قسم د ګراک مخې دلې نه دي نو به زه ته ولې کښنی ته جواب نور کوم کښنی مال راشي وم کرایه نسته کارونه ولاړ دی چې صاحب زه ډیر پښیمانه غیب پښیمانه کار شیز ما د 2 میاشت کرایه زر پاته ده بل چاته په کرایه ور کړو تر لاره ټال د دکان زنه سماتي 1000 روپۍ کرایه در کوم و ما خوش د دکان ولې ډیر ښه ګراکان او ډیر ښه کیسه او د جو سره غلنګ زم شانګر ور سره تاو بل شي ما سره نه خلاصي د 2 میاشت کرایه راکې کتکوان راخلی کې اجي صاحب بس کوم بدر خالق مولا کوم په واسه فرض بس ټیک ته سید زابر ته غزاړه سړی له ټلیفون کوم هغه براسي ما لالچ وکړ چې لالچ نه کړ نه مزه دوه ذلیل نه وای روزانه تعالی زکشنان رستم هغه به مخ ما په 29 تاریخ مال خپل کرایه راوس ولواجی صاحب داستا 5000 روپۍ اکتی ما بکښنه نور لېږلې د بکور دروازه د ما د خپل لاسه زبر ته هغه سړی له ټلیفون کوم هغه دکاندار او دغه سم پیم غواړم بس لالچ انسان دردا ځای رسي ته بدر ما شام خپل دکان خالی کې سم ده دکانداري کوي نه چې ما خلکو له راځي د خلکو دکانداري ور خراب صحیح دی بس نو خوس نه کې نو زه څه وکم بیا ګسه کتن دا کار مکو سم سړی پر ولاړ تر لاره په ما بانک دغه سړی په ما پیسې واخلي اوس په تا کرایه نه جوړیږي سم ده زه به ماشان خالی کم د دکان ماشان دکان خالی که هغه سړی له ټلیفون کوم هغه سړی زما پی غواړم برته هغه سړی دکانداري لراولم سم ده هغه ولې کبل روان شتانه کوي سم ده سي هغه ولې کبل ولې ماشام راسه بس ماشام خپل دکان خالی کم در دې ځای ګسه تیر نه که بس په ساوسن کې وشه کېده ملګرو دا چې کلیپ ویډیو به تین کتلی دا موږ
25 لپاره جوړه کړې ده. دا زموږ دی په معاشره کې دا تباهي ډېره روانه. که چیرې یو پښتون ورور یو ځای توان خلاص کړي که چلیږي بل مسلمان بل زموږ دی پښتون د هغه په بیخې وي مطلب د ده توان چلیږي زه به اډوانس زیاته کرایه ورکړم دا توان به خپله جلونه سم. نو زموږ دی په معاشره کې دغه تباهي ډېر روان ده. دې څه ګریز وکړي او پیرک خانه ته څه وایي په دې کې و نو لالچ دی بوري بلا ده یاره په لالچ باندې سړی ډېر غټ غټ توانونه مو راځي دی چا مسلمان روزي کمه مه غواړي چې یار د مسلمان پښې وي د مسلمان د بچیان روزي ور ودروي د هغه په لالچ باندې ورسي هغه مالک مکان ته 10,000 زیاتې ورکړي 50,000 زیاتې ورکړي هغه خوارکۍ پر تړو شي یا قرضدار یا پورونه پاتې شي. د دې څخه باید تی ډډه وکړي او کوم زموږ دا میسج چیرې خوښ شوی دی مخ ته در سره شیر کړي چې هر ځای سلام آباد او خوشحاله بریالی لره. او په جبل نور کې دغه سړي توان خلاص کړی دی د وچې میوې توان دی د هر شي توان شته چې جبل نور هر سړی رالی دا توکاندار سره د میلاو شي په صحیح معنا سودا ورکړي او ډېر ارزانه ورکړي چې هر ځای خوشحاله اوسي.